كدلمان دوستان ستړي مشئ زه غوټۍ یم. اوس زه په دفتر کې د غرمۍ ډوډۍ د خوړلو پر مهال یم او نن ورځ د غرمۍ لپاره زه دغه شان آش خورم چې نوم یې په چیني ژبه 葱油拌面 کارول کېږي. دا د غنمو وړیو لخوا جوړ شوی او پکې لږ شین پیاز او وړۍ شته، مساله هم شته، ډېر ښه خوند کوي. هر څوک خوړو ته اړتیا لري او د نړۍ په مختلفو ځایونو کې خلک ډول ډول خوندور خواړه پخوي. نو ځینې داسې خواړه به وي چې د نورو خلکو پاملرنه هم راجلب کړي. کله چې خلک د افغانستان د خواړو غوښتنه وکړي نو کوم خواړه به وړه استازیتوب وکړي؟ فکر کوم چې د مختلفو ځایونو خلک به دغې پوښتنې ته ډول ډول او مختلف ځوابونه ورکړي. او پرون د چین د وینان منځو پوهنتون په یو کلتور نندارتون کې د دغه پوهنتون د پښتو ادبیاتو څانګې چیني ښوونکو او محصلینو په خپلو لاسو د افغانستان پلاو، کباب او ماستې جوړې کړې وي او په دغه نندارتون کې داسې خوندور خواړه، افغان خواړه د نندارچیانو ډېره پاملرنه راجلب کړې ده. نو غواړم چې په دې ویډیو کې د افغان نندارچي پروګرام د خلکو د شوق او ذوق حالات در سره شریک کړم. راځئ له ما سره یې وګورئ.休息。